زهرا د کوټې یوې ځانګړې کیفې ته راغلې ده چې ټول کارونه یې ښځې پر مخ وړي. هغې خپله کافي هم غوښتې ده او د دې ځای له آرام چاپیریال څخه خوند اخلي. دلته خواړه او څښاکونه ښځې چمتو کوي او مشتریانو ته خدمت هم دوی وړاندې کوي. د دې ځای ټولې کارکوونکې نجونې ډېرې خوش اخلاقه دي. تاسې کولی شئ له خپلو ملګرو سره دلته راشئ، په ارام چاپیریال کې کښېنئ، خوندور چای او نور څښاک وڅښئ او ښه وخت تیر کړئ. دا کیفې په داسې وخت کې جوړه شوې چې په کوټه کې لا هم د ډیرو کاروبارونو چارې د نارینه‌وو په لاس کې دي. د دې ځای بنسټ ایښودونکي غواړي ښځو ته د کار او خپلې روزۍ ګټلو فرصت برابر کړي. موږ غوښتل چې ښځې هم مخکې لاړې شي. هغوی هم خپلواکي دي او باید د پرمختګ فرصت ولري. دا یوازې د نارینه‌وو کار نه دی چې په نارینه‌وو محوره ټولنه کې یوازې هم دوی کار وکړي او روزي وګټي. ښځې هم کولی شي په عزت او درناوي خپله روزي ترلاسه کړي. له پخلنځي نیولې تر پاکوالي او مشتریانو ته تر خدمت پورې د دې کیفې هره چاره ښځې ترسره کوي. د دې ځای اداره هم د ښځو په لاس کې ده. د دې ځای ټولې کارکوونکې ښځې دي. ټول کارونه هم دوی کوي: پاکوالی، میلمنو ته خدمت، د خوړو چمتو کول، رامن جوړول، د بیلابیلو څښاکو برابرول او نور ټول کارونه هم دوی پر مخ وړي. الحمدلله زموږ په ټولنه کې اوس ډېرې ښځې کاروبار کوي. موږ هم د خپلې کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړی او د همدې ملاتړ په برکت مو وکولی شول دا کار پیل او پر مخ یوسو. د دې کیفې بله ځانګړنه د ښځو لپاره آرام چاپیریال دی. همدا لامل دی چې ګڼې میرمنې دلته له خپلو ملګرو سره د ناستې او وخت تیرولو لپاره راځي. زما په اند دا ځای ډېر آرام او مناسب دی. چاپیریال هم ډېر هوسا او راحته دی. خلک کولی شي دلته راشي، له خپلو ملګرو سره کښېني، قهوه او نور څښاک وڅښي او ښه وخت تیر کړي. دا کیفې ښیي چې ښځې کولی شي د کار ترڅنګ خپل کاروبار هم ولري او د ځان لپاره د پرمختګ نوې لارې پیدا کړي. حمیدالله ستوری شیراني، DW کوټه.